کسان ډیر دي. د غزل نه مخکې یو دوه شعرونه دي چې ژوند مې د بې حسه قام د سوري لاندې کیږي، چې ژوند مې د بې حسه قام د سوري لاندې کیږي، اثر به یې ضرور زما په ذهن باندې کیږي. چې ژوند مې د بې حسه قام د سوري لاندې کیږي، اثر به یې ضرور زما په ذهن باندې کیږي. او دا لویه بې حسي ده که نه هېڅ ویلی نه شم، که ډېر مخالفت مې هم د سترګو وړاندې کیږي. دغه غزل دی چې زما د ژوند او زړه تسکین قصې سر خوړلې، زما د ژوند او زړه تسکین قصې سر خوړلې، د یو شیرین جانان شیرین قصې سر خوړلې. او اتفاقا دیدن مو وشي اوس هم کله کله، خو زموږ منځ کې اوس د مینې قصې سر خوړلې. ډېره مننه. اتفاقا دیدن مو وشي اوس هم کله کله، خو زموږ منځ کې اوس د مینې قصې سر خوړلې. زما په ژوند کې نور د ځینې خلکو ځای نشته دی، زما په ژوند کې ځینې قصې سر خوړلې. زما په ژوند کې نور د ځینې خلکو ځای نشته دی، زما په ژوند کې ځینې قصې سر خوړلې. زما ژوند ډېر زیات پیکه شوی دی د چا د لاسه، زما ژوند ډېر زیات پیکه شوی دی د چا د لاسه. زما د ژوند هرې رنګینې قصې سر خوړلې. او زمونږ وطن کې مونږ په مخه تورې ورځې نمانځو، زمونږ وطن کې مونږ په مخه تورې ورځې نمانځو. زمونږ وطن کې ولې سپینې قصې سر خوړلې. او مقته ده چې دانیال اوس د یار غمونو لږ پرېښودی یمه، ځکه چې اوس هغې غمګینې قصې سر خوړلې. مې در لساره وړې په شلو خپو مې در لساره وړې، ما در لسترګو کې رڼا راوړې. مننه. په شلو خپو مې در لساره وړې، ما در لسترګو کې رڼا راوړې. دنیا پرستو دا کمال ووینئ، ما تور له حد ته هم دنیا راوړې. نور شعرونه وایم چې د خپل وجود د هر ځا سوري ته ودرېدمه، د خپل وجود د هر ځا سوري ته ودرېدمه، لکه همسا د مات املا سوري ته ودرېدمه. زما د هر اندام تصویر بټول تیاره تیارو، زما د هر اندام تصویر بټول تیاره تیارو، که بهر څومره د رڼا سوري ته ودرېدمه. مننه. بې حسه خلکو مې اخلاص پورې ملنډې کړلې، بې حسه خلکو مې اخلاص پورې ملنډې کړلې، اخر مجبور شوم دانا سوري ته ودرېدمه. مننه. بې حسه خلکو مې اخلاص پورې ملنډې کړلې، اخر مجبور شوم دانا سوري ته ودرېدمه. ستا د نظر د پټېدو مې بلها هسې وکړې، بس له ناکامه دریا سوري ته ودرېدمه. که د محشر آفتاب مې ځان ته څو نیزې تېره که، که د محشر آفتاب مې ځان ته څو نیزې تېره که، دنیا پرست د دنیا سوري ته ودرېدمه. یو زوړ غزل وایم چې بشره یې ګډه وډه بې رونقه ښکارېدله، بشره یې ګډه وډه بې رونقه ښکارېدله، نښه د اسلام هم پکې ورکه ښکارېدله. دا زه ومه بې وسه ځکه ما پورې خندل، زما دا غریبي خلکو ته سپکه ښکارېدله. دا زه ومه بې وسه ځکه ما پورې خندل، زما دا غریبي خلکو ته سپکه ښکارېدله. مننه. هر څوک د غربت په ګردو خړ دی، ما ته ښه دی دغه وران تصویر کې مې ادکه ښکارېدله. هر څوک د غربت په ګردو خړ دی، ما ته ښه دی دغه وران تصویر کې مې ادکه ښکارېدله. منه مني میمان خو د ښایست یوه حصه ده، دا ځکه بې ایمانه بې نمکه ښکارېدله. مننه. دا شعر د عنایت تړالي چې دواړه د یوې خاورې پیدا یو دا منې، چې دواړه د یوې خاورې پیدا یو دا منې، نو څنګه درته زما د وجود کرکه ښکارېدله. مننه. چې دواړه د یوې خاورې پیدا یو دا منې، نو څنګه درته زما د وجود کرکه ښکارېدله. مقصد دی چې سائقه غسل شوی و د حسن په زمزم، سائقه غسل شوی و د حسن په زمزم، راکوزه په سمکه تر پلکه ښکارېدله.